د سیدنا ابي هريره او د سیدنا ابي سعید رضی الله عنهما مبارکانو سره د یو حدیث شریف نقل شوی دی. د مبارکانو فرمایلی دي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وویل. په خطبه کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې څخه قسم وسو، قسم یې واخستی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې واري وویل والذي نفسي بيده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې واري داسې قسم کړی دی، قسم مې دی په هغه ذات باندې چې زما نفس د هغه په لاس کې دی. بیا وویل چې قسم مې دی په هغه ذات باندې چې زما نفس او روح د هغه په لاس کې دی. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم قسم واخستی، قسم می دی په هغه ذات باندې چې زما نفس او روح د په لاس کې دي. درې واري رسول کریم صلی الله علیه وسلم قسم واخستی. در دې ورسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم سر کښته کړ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل گریبان مبارک ته سر کښته کړ. دغه دوه صحابیان سیدنا ابي هريره او سیدنا ابي سعید رضی الله عنهما مبارکان فرمایي چې ټول خلکو سرونه کښته کړل او په دغه وخت کې ژړا شروع شوه. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سترګو سره پر شایسته مخ باندې وښکې را روانې دي او ژاړي. او چې کوم انسانان و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ناست دي هغو هم خپل سرونه کښته کړل او په ژړا یې شروع وکړ. دی وای چې موږ ته دا ځای نه معلومیږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په چی شي باندې قسم واخستی د درې واري. او در دې ورسته بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ولی سر وځړوي او پر ژړا سو. دی مبارک فرمای لا يدري على ماذا حلف. په دې باندې موږ نه پوهېدلو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ولی قسم واخستی او پر چی شي قسم واخستی. درې واري قسم واخستی. صحابه کرام ټول په ژړا باندې دي. در دې ورسته بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک راپورته کړ او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو قسم خوشحالي او زیری پروت دی. دی مبارکان فرمای ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت احب الينا من حمر النعم. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دغه درې واري قسم ورسته چې ټول وژړله. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک راپورته کوي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې یو قسم زیری معلومېدی، یو قسم زیری د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې معلومیږي. دی مبارکان فرمایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه خوشحالي، دغه ښایسته مخ په دغه حالت باندې چې به موږ ولیدی چې د ده په مخ کې زیری پروتې خوشحالي پرته ده، دا موږ ته د دنیا در ټولو د بهترینو مالو څخه لا هم دا غوره و، دا مو خوښ و چې موږ د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه حالت باندې ووینو. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دې ورسته وویل ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج زكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دې ورسته سر راپورته کی او په مخ کې زیری معلومیږي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وویل اوس نو موږ هغه ځای ته راځو چې در دې له مخه په بل حدیث شریف کې وویله او زده مو کړله چې د الله جل جلاله عظیم رحمتونه هغه پر کومه انسانانو باندې دي، یا هغه انسانان چې د اسلام 5 بناوې کوي، لمونځ کوي، کلمه وایي، زکات ورکوي، حج یې کړی دی، د رمضان روژه نیسي، یا هغه انسانان چې هغه مسکینان دي پر هغو باندې دغه درې شی شته. هغه یو دا دی چې کلمه ده، کلمه به وایي د شهادت، هیڅوک نه دی ځینې مستثنا. دویم لمونځ دی، زکات بیا پر مسکین باندې نسته، د حج کول بیا پر مسکین باندې نسته چې وس یې نه لري. دریم نو روژه ده چې چا دغه اعمال تر سره کړل، دغه د اسلام عظیمې بناوې دا یې وکړلې، نو اوس هغه ځای ته موږ راځو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې څه وایي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک نسته یو انسان په انسانانو کې د الله په بندگانو کې چې دی 5 وخت لمونځ ادا کړي او د رمضان روژه ونیسي
ونیسي او د خپل مال زکات ادا کی او د غټو ګناو سزان وساتي د غټو ګناو سزان وساتي هغه غټي ګناوي کمی دي اوله لوی غټه ګناه هغه ده چې سړی شرک وکي العیاذ بالله دویم هغه سحر دی جادو دی کوړی دی دا کوډګران الله دې خوار کی چې دغه د مسلمانانو کورونه خرابوي د مسلمانانو ترتیبونه ور خرابوي دغه کوډګران دغه جادوګران او ساحران دا ټول سره یو شی دي موږ په پښتو کې کوډي ورته وایو په اردو ژبه کې ودیته جادو ویل کیږي په عربي ژبه کې ودیته سحر ویل کیږي دغه کوډګران دغه کوډو سره یو انسان ځان وساتي دغه سحر او جادو څخه ځان وساتي دغه رقم د یو انسان د قتل سزا وساتي دا دریم څلرم د سود د مال سره د سود د کاروبار سره ځان وساتي د سود د پیسو سره د معاملې سره د کار سره ځان وساتي پنځم د یتیم د مال د خړولو سره ځان وساتي او شپږم په کم وخت کې چې د مجاهدینو سره ملګری په دغه وخت کې د مجاهدینو خواته د کفارو خواته شاور ونه ګرځي د مجاهدینو صف مات نکي او شاته راونه زغلي دا لوی او عظیمه ګناه ده وم دا دی چې یو انسان و یو پاک دامن او پاک شجته یو مسلمان شجته یو محسن او پاک شجته د نسبت زناکاری ونه کوي دغه ګناو سزا وساتي پنځه وخت لمونځ وکي د رمضان روزه ونیوله د خپل مال زکات ورکي او د غټو ګناو سزا وساتي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه انسان ته بنو دغه د الله بنده ته به الله جل جلاله د جنت دروازې خلاص کی چې کله د جنت دروازې وده ته خلاص شوي بیا به ته وویل سي وقيل له ادخل بسلام داخل سه و جنت ته په داسې حالت کې چې ته به د ټولو سلامتیو سره هیڅ قسم خوف بیره وهم او مشکل به تاته نه داخل سه د الله جل جلاله دغه عظیمه میلمستیا ته د لوی جنت درنو معزز دوستانو نو موږ او تاسو په حدیث شریف کې یو لوی خبر زده کړل هغه دا چې کله یو مؤمن د الله جل جلاله دغه پنځه بناوي د اسلام دا پر ځای کې الله جل جلاله به دغه انسان و جنت ته داخل کی